هغه ورځ کور نه راووتم، یو سړی ولاړ دی، دا کمیس یې دې کې داسې شلېدلی. څه دي ماما؟ ویل جامې مې نشته. نو مال څه وکړم؟ ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. سړی هم غټ، دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. مال ښه؟ ویل یو. بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې او وله مې ورکړې، داسې مې وکتې. مال یو ځل یا 2 ځل به وینځلی شوي، معافي راته کوه، پوره نوې نه دي. ویل معافي څه کوې، زما دا تندی سب. ویل نن نه زه بجلیګر ملا شم او په یو منډه لاړم. پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې، نو زه یې لرې نه ولیدم، نو ویې خندل. نو ما ته ویې چې مبارک شه. ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یې وباسي او بل له یې ورکړي. د خولې نه مونږه د خولې نه تو بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحه راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږیم چې لس خښتې دې ولم که نه. عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو، دوکه د نفس ته. په ټولو عباداتو کې هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی، هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له یې ورکړي. دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي؟ په دولت. دا ځای دې په درد کوي او بل له یې ورکړي. نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري. یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته ویې سال دی، پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. پاس نه څه پوښتنې. هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم، ما ته ویې جي پلار مې مړ شوی دی او ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال یې ښه. ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شوم ملګرو راته ویې دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر و، ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې، ګاڼه ځایونه به یې اخېسته، ګاڼه ځمکې به یې اخېستې، د هغې حاصلات به یې خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. او ځکه ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه. نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی. څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي، مړی وشي دیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی، هغه یو سی ورته په سینه کې، یا جمعات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ټیک شو. څوک په هدیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خاني یا نوابي که نه، نو لوټ یې لاس کې نیولي او لګیا داسې ګرځي او آیات کرسي وایي او پیچوفکوي او دا دې سپېږمو ته ور واچول. رنګ رنګ تماشې به په هدیرو وګورئ، رنګ رنګ. دا ټول غلط په دې اصلي. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت. د هغه کار څه و؟ د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وې، نو چې هر قسم غریب به راغی موټی به یې ډکول او ورکول او به یې شمارلې به نه. ټول دولت یې داسې خرج کړی. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم، روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه. یو ملا له یو ورځې چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جینۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیچو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ. دې ملیانو نه ته تمه کې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته. نو جینۍ په ژړا شوه. ویلې ولې جاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړې. ویل نه مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم، نیا به مې وهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې. پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره. ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ سات او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما نه ده، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما نه ده. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي چا، خبردار
ته به بخلی کې ټوکې دي یا مخول دی دین نه دی مخول دی که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی هغه ورته وایي چې دا چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګران وي زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني ما سره به جګړه کوي هغه ورته ویل ګزاره به کوو څنګه دی 14 سپارې آیات قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا دا آیاتونه د سر نه وایي پاسه نه بس ټیک دا 14 سپارې سر دی 14 سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی پکې خپل مطلب د پاره وایم دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره مرګره شو موسی علیه السلام خیای نو خضر علیه السلام ته وی چې دا چل دی چې گزاره وکاو یو دوا لکانو لوبې کولې او خضر علیه السلام یو الک رونی و مړی موسی علیه السلام ورته وی چې دا څه کوي نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما ته نه ویلي موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شما خیر ده بیا وغږنه بیا یو بل واقعیا وکړه بل درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیہ السلام ته چې ما اوس پوي کا په درې وړو واقعو باندې اوس په یوم په یوم دوه بیا ګورو خضر علیہ السلام ورته وی چې دا الک ما زکه مړکو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانان او دا کلوي شوی نو د دې وجه به د مور او پلارم کافر شي نو الله ما ته وی چې دا مخکې نه مړکه چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزان اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر په د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل لیکن د حال تقاضا دا وه چې دنه وروسته نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لرې کول پکار نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا یسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تعریم شدند مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به واوریدل نو حال به پراغه اوس په ظاهر خو رباب او شپیلای که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه دي لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپیلای هم اوریدل جایز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه لپاره دي چې ښځه یې نه نو زیارت ته لاړ شي او پیر بابا ښځې ورکوي دا دومره لوی سړی تېر شوی دی دته به هم رباب غږېدو نو د ده لستوڼي ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستوڼی داسې او داسې کول یو ملا ورسره ناستو هغه لستوڼی ونیو چې دا څه کوي خو چې ده لستوڼی داسې کو نو ملا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانه تېره شوه څه مسله پېښه شوه نو پیر بابا وایي چې مولانا صاحب ته آواز کوي چې دا مسله حل کړي نو چا ورته وایي چې صاحب هغه خو داسې چلو ستا لستوڼی ونیو سړی غیب شوی دی پېښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چې سړی راغی رباب له اطلاق ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې دا ملا مخې ته پرېوت هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی دی نو و خو چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامت و په دې کې به دا اوسني مونږ غوندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوی کاف نه دلته او فلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ ورته که ټک پت کې راځه بجلیګر ملا ته ما له را مخامخ کوئ کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو د ولی په کار الله کم شی صادر شي دې ته کرامت شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته وایي یو معجزه ده معجزه څه شي ته وایي نو خبرې د هر چا د اورېدو قابل هم نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږوي او لستوڼی د ورته خوځوي مونږ خلک چې رباب او شپېلی اورو نو مونږ کې شیطان ننوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو دپاره دي تا ما دپاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلقو دپاره دي لکه شیخ سادي صاحب وایي
چې ګر تو څنګه خار مرمر شوی ګر تو څنګه خار مرمر شوی چې بصاحب بالوسی گوهر شوی کته د سارا کاڼه د بیابان کاڼه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي او بیا زمونږ د زمانه مولا دله ته قران ورکه چې دا تای جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دې خدای وبخي ته قران ورکه دله یا د جمعې پښپه د فاتحه جمعه تراوړ طالبان یو خوري او دغه کی ته دوی له قسم ورکه چې دې مړي پسیم دړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور روان پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مستړی کو ان تستغفر لهم 70 مره کتا یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه غواړي په خپل ذات مې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناس او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين کدینا پس امرانه وکړو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلې او میوه ټوله تبا شو هزاره وګوره دویم ځل دی چې په تندر راغورځي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر راغورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورول غر د دې غرونو متعلق خطا ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم به د ملخانو غوندوالوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګوري چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندوالوز هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو په یوه نه هغه نظارې درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کی او خلق روغړ اوس پاسمان کې غر کم ځای دی د ورځې او د پړق پړق نظر ته تندر جوړ شو در باندې روغړ دی او تبادي خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړي عمر لا د نوح علی السلام قوم بدر نه جوړي چې د کشتۍ جوړول او قوم ور پورې خندل نو خدای ته وایي چې الله دې خما پورې خان دی ول ورته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دې وخاندي جب ډیر جاړي دا سه بجاړي چې عمر لبم جرا سو کړکاول نشي بخله کیږي به حضرت علی او بی بی فاطمه چې روزه نیولې و او جماعت ورته مخه ته پروت ته بار چا आवाज وکړ چې دوه کسې یو دواړه اوږي ډیر سخت ټول رو جماعت اوچت کو بار یو هغه ته ور درې ورځې روزه نیولې او درې ورځې ور سره دا چلو شو درې شپه درې ورځې خزه او خاوند دواړه نهر دي قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم کا نظر وکړو ټول بجنتیان شي روټای په بلو خورا وعلى حبه سره د دې چې پخپل ورته نهارو پخپل اوږو او چته کړو بل ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار ده لیکن هغه د یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر زیات خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم
د دنیاوی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار. دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي. که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم. بلکې دا داسې زمانہ ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري. نو د دې وجه نه دا زمانہ دا هغه حدیث مصداق شوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي، صرف نامه به پاتې شي، قرآن به پاتې نشي. کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه، مگر هغه رواج به پاتې شي. اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي. د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي. دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې. اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه، دا بعینه مغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی. مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړي ته نږدې ورشي. قرآن کې راځي څنګه د هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم. کوم آیات دی؟ ټیک شو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا. پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې